د ترکیې هیواد بعضې پوهنتونونو په اړه ما تاسو سره معلومات شریک کړي وو چې تاسې څنګه کولی شئ د ترکیې هیواد سټډي ویزه تاسې ترلاسه کړئ. نو نن په دغه ویډیو کې په ترکیه کې بعضې هغه یونیورسټیګانې هغه پوهنتونونه کم چې افغان سټوډنټس قبلوي او تاسې کولی شئ په هغه پوهنتونونو کې په اسانه ډول تاسې داخله واخلئ، خپل ثبت نامونه تاسې وکړئ او ډېر په کمو پیسو باندې سټډي یا د تحصیلي ویزه تاسې ترلاسه کړئ. نو په دغه ویډیو کې یو په یو مکمل تاسو سره زه معلومات شریکوم. هیله ده ویډیو تر اخره پورې وګورئ او د همدغه ویډیو په اخره کې په سکرین ریکارډینګ کې د یو یونیورسټي د ثبت نام طریقه هر څه زه تاسو سره شریکوم. تاسو به هر څه هلته دغه وګورئ چې دغه کوم یونیورسټي چې ده ډېر په اسانه ډول یعنې افغانان کولی شي چې هغه یونیورسټي ته په ساده ډول اپلای وکړي او خپله خپل کوم څومره چې پروسس ده، څومره چې دا د اپلیکیشن فورم ده، د دې ډکولو د دې هر څه سیستم په خپله مخې ته ویسي او خپله تاسې اپلای وکړئ تر څو دې ته ضرورت نشي چې تاسې کوم کنسلټنسي ته لاړ شئ او کوم چا څخه تاسې دغه وغواړئ، کومک تاسې وغواړئ. نو که چېرته دغه ویډیو تاسې وګورئ مکمل هر څه معلومات به تاسې حاصل کړئ. دا چې د ویزې هغه ریکوایرمنټس او شرایط چې دي دا هم تاسو سره به زه شریکوم. اپلیکیشن سټیپس، نو د اپلیکیشن هغه سټیپونه یعنې د دې سټیپ بای سټیپ یعنې په څه طریقه باندې به تاسې مخې ته ځئ. ان ټاپ ترکیش یونیورسټیز او هغه یونیورسټیګانې د ترکیې چې کوم په ټاپ لیول باندې افغانانو ته سټډي ویزې ورکوي. په تر ټولو لومړی چې کوم یو ده هغه میډل ایسټ ټیکنیکل یونیورسټي ده، METU میډل ایسټ ټیکنیکل یونیورسټي. نو میډل ایسټ ټیکنیکل یونیورسټي په ترکیه کې نو دا په ټاپ لیول باندې ده چې دا افغانانو ته هم یعنې دغه د سټډي ویزې ورکوي. افغانان کولی شي چې دغه پوهنتون ته په اسانه ډول اپلای وکړي او سټډي ویزه ترلاسه کړي. دوهم چې دا هغه استانبول ټیکنیکل یونیورسټي ده، ITU استانبول ټیکنیکل یونیورسټي. یعنې دغه پوهنتون هم افغانانو ته ډېر په لوړه کچه باندې تحصیلي ویزې ورکوي. بلکن یونیورسټي ده، بوګازیک یونیورسټي ده، همدارنګه اوسکودار یونیورسټي ده، اوسکودار یونیورسټي. نو دا هغه یونیورسټیګانې دي چې افغانانو ته په اسانه ډول تحصیلي ویزه ورکوي. اوس راځو سکرین ریکارډینګ طرف ته ځو چې دغه د اوسکودار یونیورسټي چې ده نو دا څه ډول یونیورسټي ده، دوی په کم بخش کې دغه لري، کم بخش کې افغانان قبلوي، د دوی پروسس څه شی ده، څومره وخت کې تاسې پروسس کولی شئ، څومره فیس دوی اخلي، نو څه ډول باید تاسې اپلای وکړئ. نو ویډیو تر اخره پورې وګورئ تر څو تاسې یو څه دې څخه زده کړئ او تر څو تاسې خپله وکولی شئ چې اپلای وکړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. لکه څنګه چې تاسې ګورئ اوسکودار یونیورسټي دا په ترکیه کې یو له هغه یونیورسټیګانو څخه ده چې افغانان کولی شي ډېر په اسانه طریقه باندې دلته اکسپټنس ترلاسه کړي او بیا تاسې ویزه ترلاسه کوئ. ځکه چې معلومه خبره ده چې کله تاسې اکسپټنس ترلاسه کوئ بیا هغې نه وروسته ویزه ډېر په اسانه طریقه باندې ترلاسه کولی شئ. ګورئ اوسکودار یونیورسټي از نن پروفیټ private higher education institute located in Istanbul, Turkey. دا په استانبول په ترکیه کې ده. البته دا پرایویټ یونیورسټي ده یا شخصي پوهنتون ده. نو ستاسو مقصد دا ده چې تاسې ډېر په ساده یا په اسانه طریقه باندې د ترکیې هیواد سټډي ویزه تاسې ترلاسه کولی وشئ. نو دا چې د دې ریکوایرمنټ چې دا کم اسنادونه دې ته پکار دي چې تاسې برابر کړئ او د دې هیواد ویزه تاسې ترلاسه کړئ. نو که چېرته زه راشم چې دلته application requirement دا ګوري application form دا complete application form available on the university website. بیا وروسته هغې ته ځو. high school diploma چې high school diploma باید تاسې ولرئ. submit a photocopy of your high school diploma translated into Turkish or English. هغه باید تاسې ترجمه کړئ یا ترکیش ته یا انګلیش ته. high school transcript ده provide a copy of your high school transcript باید تاسې ولرئ. پاسپورت کاپي ده. photographs language proficiency IELTS یا TOEFL تاسې ولرئ. equivalent certificate obtain an equivalent certificate for your high diploma. نو دا هغه اسنادونه دي چې د پکار دی او بل بینک سټیټمنټ هم پکار ده. فل اکسپټنس لیټر بیا دا وروسته په پوهنتون کې درکول کیږي. البته چې کله تاسې اکسپټ شوئ هغې نه وروسته. اوس که زه راشم ګورئ اوسکودار یونیورسټي که چېرته زه لینک ته دلته فیکلټي آف هیلث ساینس هلته په مختلفو بخشونو کې تاسې چې په کوم بخش کې تاسې وغواړئ هغه کولی شي چې تاسې هماغه خلاص کړئ. نو ما دلته فیکلټي آف ساینس ما دلته انتخاب کړی ده. که چېرته همدغه بخش ته زه راشم تاسې ګورئ
exemption application. Dear students, the exemption application for the fall semester of 2024-2025 at our faculty will end on October 25. نو اپلیکیشن تاریخ تیر ده خو دا داسې ده چې وخت په وخت سره دوی د سمستر دپاره نوې اپلیکیشن ډیټس دوی اعلانوي چې هلته ډیډلاین هر څه یې لیکلي چې تقریبا 15 شپږ اووه میاشتې هلته وخت لیکل شوي نو فرض مثال فال سمستر ده د سمر سمستر دپاره هر وخت په وخت دوی دغه تاریخ اپډیټ کوي چې هغه وخت کې بیا تاسو کولی شئ چې اپلای تاسې ورته وکړئ نو دا 15 اکتوبر کې دا چې دی وخت تیر شوی ده نو دغه نورو برنامو ته تاسو کولی شئ چې فرض مثال اپلای وکړئ نو د اپلای طریقه دې څنګه ده که چیرته تاسې دلته ګورئ اباوټ جنرال ته فیکلټي اکټیویټیز دلته چې تاسو فیکلټي د فیکلټي اف اډمنسټریشن چې کوم یو د تاسې کول غواړئ نو تاسې کولی شئ چې انتخاب یې کوئ او دغسې بیا تاسې مخکې لاړ شئ خو ما دلته فیکلټي اف ساینس ما انتخاب کړې ده خو دلته تاسې کولی شئ چې د دې دلته سرچ کړم کودار یونیورسيټي دلته راغلی ده ګورئ دلته د دې په د هغې باندې کلیک وکړئ رسمي ویب سایټ ته تاسې راشئ د دې اوفیشل ویب سایټ ته نو دا یې اوفیشل ویب سایټ ده ګورئ اسکودار یونیورسيټي اپلای ناو نو که چېرته زه ډایرکټ د دې اپلیکیشن پورټل ته زه راشم ګورئ اپلیکیشن پورټل ها ګورئ تاسې اپلیکیشن پورټل اپلیکیشن فارم پلیز سلیکټ د ډیګري فرض مثال بیچلر ماسټر څه شي دپاره تاسې کول غواړئ فرض مثال ماسټر دپاره دا کلیک کړئ نیکسټ باندې کلیک وکړئ نو دلته به خپل ایمیل ادرس تاسې ورکړئ فرض مثال دغه ایمیل ادرس زه ورکوم خپل ایمیل ادرس به تاسې ورکړئ او دلته به تاسې اکاونټ جوړ کړئ چې کله اکاونټ هم جوړ کړو بیا تاسې کولی شئ چې دلته اوس ایمیل ته به زما ایمیل دغه راغلی دلته ویریفیکیشن کوډ به ورکوم دغسې بیا څنګه کومه ګورئ ویریفای یور ایمیل بیا اپلیکیشن فارم د اپلیکیشن فارم به ډکوئ او مخکې به ځئ ډېر ساده طریقه ده ډېر په کمو پیسو باندې هم تاسې کولی شئ تقریبا 3000 4000 ډېر کمې پیسې په 2-3 زره باندې مکمل د یو سمستر پیسې شي 2-3 زره روپۍ دي ډېر په ساده طریقه باندې تاسو کولی شئ چې د دې اکسپټنس لیټر تاسو واخلئ چې کله اپلیکیشن فارم سبمیټ کړلو بیا تاسو اکسپټنس لیټر راځي چې کله اکسپټنس لیټر راغله بیا یو څه پیسې به تاسو کېدای شي 1.5 به هم دي نه تاسو تحویلوئ چې کله تحویل کړه بیا هغې نه وروسته ستاسو ویزا پروسس کېږي چې کله ویزا پروسس شو هلته لاړئ بیا پاتې پیسې تاسې همالته په پوهنتون ته چې لاړئ هلته کارت هم واخیسته بیا هلته تاسو تحویلوئ ډېر ساده طریقې سره